در مجموع 45 پروژه ترمیماتی به ارزش 3.1 میلیارد افغانی قرارداد شده بود. د کابل جلال آباد دوم لین سړک، د کابل غزنی دوم لین سړک، استیشن تورغوندی، روزنک و همچنان حیرتان تأسیسات پلتفرم ها که برای تخلیه و بارگیری اقلام تجارتی مورد استفاده قرار میگیره ایره کار ساختمان از ایره انجام بدیم. الحمدلله په دې کال کې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. وزارت فوایدنامه در سال گذشته روی 5 بخش عمده کار خود انجام داده. بخش اولش اعمار شاهراه‌ها و خطوط آهن است. د افغانستان اسلامي امارت تر فتح راوروسته د هیواد د خوندي ترانسپورت شبکې او زیربنایي سکتور ته پاملرنه ډېره شوې ده. په ځانګړي ډول د لویو لارو او نښلوونکو سړکونو جوړولو، رغولو او پراخولو پروژې او همداراز د اوسپنې پټلۍ، ریل پټلۍ شبکې پراختیا د افغانستان اسلامي امارت د لومړیتوبونو څخه ده. له اوږدې جګړې وروسته د هېواد ټولې زیربناوې سختې زیانمنې شوې وې چې په همدې مخه د ټولګټو وزارت له لوري د خوندي ترانسپورت شبکې بیا رغونې او اوسپنې پټلۍ شبکې پراختیا د افغانستان اسلامي امارت د اقتصادي پالیسۍ یو مهمه برخه وګرځېده. د سړکونو په برخه کې په کلیدي پروژو کې د کابل کندهار لویې لارې، د سلنګونو لویې لارې، د کابل جلال آباد دویم لین سړک، د کابل غزنی دویم لین سړک او د هرات اسلام قلعه سړک د ترمیم او بیا رغونې کارونه شامل دي. او همداراز د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوي نښلوونکو سړکونو ترمیم او په پاخه او اساسي ډول رغول شوي دي چې بشپړ تفصیلات یې د ټولګټو وزارت په 1446 هجري قمري کال په کال کې چمتو شوي راپور کې موجود دي. د اوسپنې پټلۍ په برخه کې په کلیدي فعالیتونو کې د حیرتان مزار شریف، تورغونډۍ هرات او واقعنیا د خوی مسیرونه د ترمیم او پراختیا او د بلخ هرات کندهار او کندهار سپین بولدک د اوسپنې پټلۍ پروژو د تفصیلي ډیزاین او سروې په تړاو له اړونده همکارو هیوادونو او شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوي دي چې دا مهال یې د تطبیق چارې جریان لري او ځینې یې د ګاونډیو هیوادونو په همکاریو عملي کیږي. الحمدلله په دې کال کې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو چې الحمدلله چې کارونه یې په ډېر چټکۍ سره روان دي چې افغانستان د دنیا یو اساسي او د وصل نقطه وه چې جنوبي اسیا له منځنۍ اسیا سره، جنوبي و منځنۍ اسیا له اروپا سره او اروپا و منځنۍ اسیا جنوبي اسیا له بحر سره په دوو ځایونو کې وموښلوي چې یو د چابهار لارې او بل د پاکستان د کراچۍ له لارې. الحمدلله پر دغو ټولو مسیرونو باندې اوس کار روان ده. د تورغونډۍ څخه هرات په دې مسیر باندې سروي ډیزاین روان ده، هرات کندهار، هرات نیمروز زرنج چې زرنج له لارې د چابهار سره افغانستان د ټولې دنیا سره د بحر لارې وصلوي او زرنج هلمند کندهار سپین بولدک چې د چمن له لارې بیا له کراچۍ له بحر سره افغانستان نور دنیا سره وصلوي. نو الحمدلله پر دغو ټولو مسیرونو باندې کار شروع او روان ده. او داسې څو ورځې مخکې د افغان تنانس موضوع چې له مزار څخه سمنګان، بغلان، بامیان په میدان وردګو، لوګر او داسې پکتیا خرلاچه باندې د پاکستان سره چې منځنۍ او جنوبي اسیا سره وصلي هغه قرارداد هم امضا سو. نو په هغه باندې انشاءالله په دا لنډو ورځو کې د هغه افتتاح چارې هم پیل سي انشاءالله زر تر زره په هغه باندې هم کار شروع سي. او داسې نور الحمدلله چې له ترکمنانو سره په تورغونډۍ کې د 7 میلیونو سرمایه ګزارۍ په اندازه باندې هلته ترکمنستان هیواد هلته سرمایه ګزاري کوي، سهنګرونه جوړوي. له دې سره به د صادراتو د وارداتو حجم هم زیات سي او د اسلامي امارت فوایدو کې هم زیادت راسي. او داسې د عقینې اندخوی 13 کیلومتره
پټلۍ پاته وه چې هغه اقینه له اندخوی سره وصلوي، نو هغه به انشاءالله د هغه قرارداد به هم زر تر زره سبا د خیره امضا شوی ده، هغه چارې به هم زر تر زره شروع شي که د الله رضا وه. او داسې مو لوکوموتیو خریداره کړی و له روسي هېواد څخه یو درزین، هغه به انشاءالله زر تر زره افغانستان ته راورسېږي. نو الحمدلله په دغه کار کې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې اسلامي امارت الحمدلله ټولګټو وزارت ښه لاسته راوړنې لري. او داسې د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت کې د سړکونو، پلونو، پلګټو، اوسپنیزې کرښې ساتنې او څارنې، د واورو پاکولو، جوماتونو، د ترافیکي علایمو د نصبولو او د اجناسو په برخه کې د څه باندې 200 پروژو رغنیزې او ترمیماتي چارې پیل کړې چې 54 یې د سړکونو او اوسپنیزې کرښې، 14 یې د لویو لارو او سړکونو د خوندیتوب په برخه کې، 14 یې د جوماتونو، 14 یې د واورو پاکولو په برخه کې، 50 یې د سړکونو او اوسپنې پټلۍ د ساتنې او څارنې، او 54 پروژې د اجناسو د تدارکاتو په برخه کې چې دا مهال یې د زیات شمېر پروژو کار په بشپړ شوی او د ځینو نورو کارونه په چټکۍ سره جریان لري. برول دي سره له دې چې ځینې تخنیکي، مالي او سیاسي ستونزې شته، خو د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې دا پروژې له نړیوالو پانګوالو سره د تفاهم او همکارۍ له لارې بشپړې کړي. نو الحمدلله اسلامي امارت د ټولګټو وزارت هغه زیربنایي کارونه چې په افغانستان کې چې څونه ورته ضرورت ده، الحمدلله په هغه باندې په ډېر چټکۍ سره کار روان کړی ده چې دا الحمدلله د ملت د خودکفایي، د وطن د خودکفایي، د نظام د استقلالیت سبب ګرځي. زموږ تاسو هیواد ټولو ته معلومه ده چې دا په وچه کې محاط یو مملکت دی، نو موږ تر ډېره حده کوشش کوو چې دغه اتصال د منطقې سره، ساحې سره او د ولایتونو او د زون سره د سړک او یا هم د ریل د پټلۍ په ذریعه سره وصل کړو تر څو زموږ هیواد وده وکړي. نو په تیر کال کې په 1446 کال کې د ټولګټ وزارت د سروي ډیزاین ریاست تقریبا 121 کیلومتره سړک د شونتیا او مطالعاتو سروي تر سره کړې ده چې اکثره دغه پروژو دغه چارې بشپړې شوي دي، او 350 کیلومتره سړک تخنیکی سروي تر سره کړی د پاتو سړکونو سروي او ډیزاین جریان لري، او دغه جملې څخه د 116 کیلومتره سړک سروي او ډیزاین بشپړه شوی، د متبقي 1495 کیلومتره سړک د سروي او ډیزاین چارې 16 سلنه تر مخ تللي او نور چارې هم روان دي. ویلای شو چې دغه سړکونو په ډیزاین په چارو کې 12 پایپلونه او 1000 چې دا 1009 متره طول کیږي، او همدارنګه 1240 پلګوټي او ساختمان کې شامل دي چې دا هم د سروي ډیزاین د ریاست لخوا چارې تر سره شوي دي. په تفصیل سره باید ووایو چې د شونتیا او مطالعاتو سروي د ټولګټو وزارت لکه مثال په ډول موږ ویل چې د قندوز دشتیارچي سړک، د ترینکوټ خاص روزګان سړک، بلخاب سنگ چارک سړک دی چې دغه پروژو په شمول سره د 22 پروژو د شونتیا او مطالعاتو سروي په بیلابیلو سلنو تر سره شوي چې د اکثر مطلق د پروژو دغه پروژو څخه سلسله چارې بشپړې شوي دي. د تخنیکی سروي په برخه کې د کابل غزنی دوهم لاین سړک دی چې 450 کیلومتره سروي تر سره شوی ده، د جلال آباد کابل د دویم لاین سړک 250 کیلومتره، د کونړ غازی آباد سړک 14.15 او هرات ولایت کې د پروانه د شیخ او مای پروشان او پلونو سروي هم شامل ده چې د دوه په شمول سره د 21 پروژو سروي تخنیکی سروي اکثر مطلق خلاص شوی ده او ډېر لږ چارې پاتې دي او د نورو سروي روانه ده. د ډیزاین په برخه کې وایو چې د آخري مرحله راځي د پروژو د کندهار روزګان سړک چې دا د شمال او د جنوب د دهلیز یو برخه ده، او همدارنګه د لوګر میدان وردک سړک، د پکتیا ولایت د شرن مټاخان سړک چې دا بندر سره وصلېږي. دغه پروژو په شمول د 40 پروژو سروي چارې سلسله او د بعضو چارې په 1% باندې تر سره شوي دي، د نورو سروي ډیزاین چارې روان دي. ویل درته ووایو چې دغه پروژو د سرکونو ترڅنګ پلونه پلګوټو ډیزاین هم تر سره شوی دی. ما گزارش مختصر از اجرات و دستاوردهایی که بخش خطاهن در چارچوب وزارت فایدنامه داشت میشه به شکل مختصر او را بیان بکنم که شامل 4 بخش میشه. بخش اولش بخش ساختمان است که ما فاز اول قطعه 4 پروژه خواف هرات که افغانستان از مسیر شمتیغ به شبکه خط آهن ایران و از اون طریق به
ترکیه و اروپا وصل میکنه. فاز اول از این را به کار ساختمانش جریان داره و ما در سال گذشته تانستیم 85% کار ساختمان این پروژه را تکمیل بکنیم و امیدوار هستیم تا 2-3 ماه آینده این پروژه امور باقی مانده از این تکمیل شود و بهره برداری از این مسیر آغاز شود. فاز دوم این پروژه به طول 47 کیلومتر است که به اساس مذاکراتی که صورت گرفت قرار شد فاز دوم توسط یکی از شرکت‌های داخلی به شکل سرمایه گذاری اعمار شود که اسناد و قراردادهای لازم در این مورد نهایی شده و انشالله کار ساختمان فاز دوم این پروژه که از میدان از شروع سرک القوی هرات آغاز میشه و به میدان هوایی هرات میرسه. انشالله کار ساختمان از هم آغاز خواهد شد. در کنار از این ما تانستیم قرارداد 10 کیلومتر خط آهن باقی مانده پروژه خط آهن آقینه اندخوی را با جانب ترکمنستان نهایی بکنیم و انشالله که طی روزهای آینده کار ساختمان از این پروژه هم آغاز خواهد شد. در کنار این 2-3 پروژه ساختمانی که خدمت شما من عرض کردم، ما بعض ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز در استیشن های خط آهن در سرتاسر کشور اعمار کردیم و این تأسیسات نظر به نیازمندی ما در استیشن های حیرتان در ولایت بلخ و همچنان استیشن آقینه در ولایت فاریاب و همچنان استیشن های تورغوندی و روزنک در ولایت هرات است که نظر به افزایش به حجم انتقالات از طریق خط آهن ما ناگزیر هستیم یک سلسله تأسیسات و زیربناهای مورد نیاز در این استیشن ها اعمار بکنیم که الحمدلله تانستیم در استیشن تورغوندی، روزنک و همچنان حیرتان تأسیسات پلتفرم ها که برای تخلیه و بارگیری اقلام تجارتی مورد استفاده قرار میگیره ایرا کار ساختمان از ایرا انجام بدیم. خب این در بخش ساختمان بود و بخش دوم ما بخش انتقالات خط آهن است. در مجموع در سال 1403 حدود 4.4 میلیون تن انتقالات از 4 بندر افغانستان که حیرتان است، آقینه است، تورغوندی و روزنک صورت گرفته از طریق خط آهن که بر علاوه از این که یک سهولت است برای افغانستان برای رشد تجارت و ترانزیت، این عواید افغانستان هم بالا برده و ما الحمدلله در سال گذشته حدود 6% افزایش انتقالات داشتیم از طریق خط آهن و در کنار از این افزایش حجم انتقالات خوشبختانه ما تانستیم در سال گذشته کوریدور خط آهن چین، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان فعال بکنیم و این در نتیجه جلسات مکرر و نشست‌های متعدد صورت گرفت و یک پروتکل 4 جانبه بین این 4 کشور در مسیر امضا شد که به اساس او پروتکل تخفیف‌های ویژه برای مالکین بار یا باری که از این مسیر انتقال پیدا میکنه به افغانستان در نظر گرفته شد و ما شاهد انتقال 4300 کانتینر از چین به افغانستان و بندر حیرتان بودیم که قبلا این انتقالات از طریق بنادر کراچی در پاکستان و بندر عباس در ایران صورت می گرفت که بر علاوه از این که هزینه بیشتر داشت، اینا 3 ماه حداقل 3 ماه وقت می گرفت که اقلام تجارتی افغانستان از چین به افغانستان برسه و با ابتکار که صورت گرفت و از طریق از این کوریدور حال جنس یا اقلام تجارتی افغانستان از چین در ظرف 15 روز به مزار میرسه که یک دستاورد است و یک سهولت است که میتونه تجارت و ترانزیت بهتر بکنه برای افغانستان. وزارت فواید عامه در سال گذشته روی 5 بخش عمده کار خود انجام داده. بخش اولش اعمار شاهراه‌ها و خطوط آهن است، بخش دوم حفظ مراقبت شاهراه‌ها و خطوط آهن است و همچنان اعمار مساجد در مسیر شاهراهای افغانستان است. چهارمش مسئولیت سرک‌ها یا همان نصب علائم ترافیکی و خط اندازی شاهراه‌ها و سرک‌های افغانستان است و بخش پنجم انتقالات اموال تجارتی از مسیرهایی است که جناب غفوری صاحب مسیرها را یادآوری کردند. در این حال در سال گذشته وزارت فواید عامه در حدود 3078 تن
پرسونل داشت که 922 تن یا 922 نفر در مرکز بودند و متباقی 2165 نفر همکارای ولایتی ماست که به 34 ولایت افغانستان به شمول سالنگا ما همکارای ولایتی داریم که در بخش تطبیق پروژه حفظ مراقبت سرک‌ها با ما همکاری میکنند. در این حال در سال گذشته در تشکیل وزارت فواید آمد در حدود 401 تن کارمندان جدید استخدام شده که 23% آن در بخش‌های مسلکی است، 22% در بخش‌های اداره و مدیریت است و همچنان 55% دیگر در بخش‌های تکنیکی و خدماتی است که جدیداً در تشکیل سال گذشته وزارت فواید آمد افراد استخدام شدند. قسمی که جناب مویزی فرمودن در سال گذشته وزارت فواید آمد بیش از 200 پروژه را در بخش‌های مختلف سرکسازی، نصب علائم ترافیکی، حفظ مراقبت، اعمار مساجد، مسئولیت سرک‌ها قرارداد کرده بودند که همکارای ما بعضی معلومات ارائه کردند. در بخش حفظ مراقبت سرک‌ها در سال گذشته در مجموع 45 پروژه ترمیماتی به ارزش 3.1 میلیارد افغانی قرارداد شده بود که خوشبختانه از این میان 35 پروژه کارش تکمیل شده، 4 پروژه عملا تحت کار است، متباقی 6 پروژه دیگر نظر به عوامل مختلف کارش متوقف شده بود. خوشبختانه یک تعدادش دوباره کارش شروع کردیم و عملا کار میکنیم که کار 3 یا 4 پروژه که متوقف است دوباره کار و پروژه را نیز آغاز بکنیم. در قسمت پروژه حفظ مراقبتی در سال گذشته با تطبیق پروژه در حدود 572 کیلومتر سرک، 971 متر پل، 323 پای پلچک، 2929 متر معبر یا واش، همچنان 3710 متر دیوارای استنادی و همچنان 729 متر دیوارهای استنادی گبیونی و 562 متر دیوارهای استنادی کانکریتی در اکثریت ولایت افغانستان که پروژه بوده کارش تکمیل شده که می توانیم از بازسازی یا ترمیم سرک کابل جلال آباد، بازسازی چند پای پل در مسیر شهرهای کابل قندهار و همچنان سرک تیرینکوت کندهار و شماری از پروژه‌های دیگه است که در ولایات مختلف افغانستان از سوی وزارت فواید آمد تطبیق شده که در پکیجی که معلوماتی است ان شاء الله مکمل معلومات در این پکیج است. همچنان در بخش خطاان قسمی که غفوری صاحب یاد کردن، ما نه تنها مسیر حیرتان ازبکستان که با یک کمپانی خارجی قرارداد کردیم، کار ترمیماتی پروژه عملا جریان داره. در 3 مسیر دیگه افغانستان مسیرهای خطاان توسط تیم‌های ولایتی وزارت فواید آمد حفظ مراقبت میشه. تلاش ما است که ما بتانیم وسایل و تجهیزاتی که در بخش خطاان ضرورت است، ما را فعلا صحبت‌ها بین رهبری وزارت فواید آمد و شمار از کشورها جریان داره که ما هم در قسمت انتقالات اموال تجارتی و هم در قسمت حفظ مراقبتی وسایل خریداری بکنیم و تیم‌های ولایتی ما که ما مسیرایی که خطاان داریم این مسیرها تجهیز شوند و اونا بتونن حفظ مراقبت بکنن. در این حال ما در 34 ولایت افغانستان تیم‌های ولایتی داریم که اینا در تمام فصول سال اینا مسیرها را حفظ مراقبت میکنن که ما در سال گذشته در حدود بیش از 10,000 کیلومتر سرک شامل پلان وزارت فواید آمد بود که ما را حفظ مراقبت دورانی کردیم، حفظ مراقبت جاری کردیم. در بعضی ولایات شما شاهد بودین در 2-3 روز گذشته حتی سیلاب‌ها آمدن. این تیم‌های ولایتی وزارت فواید آمد مسیرها را دوباره پاکاری و قسمت‌هایی که تخریب شده باشه ترمیم میکنه تا تردد وسایط از این مسیرها ساده شود و هموطنان عزیز ما رفت آمد کرده بتانند. در این حال بخش دیگه‌ای که بسیار مهم است بخش اعمار مساجد در مسیر شهرهای افغانستان است. به اساس حکم عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله در مسیر شهرهای افغانستان اعمار مساجد بر وزارت فواید آمد وظیفه سپرده شده. خوشبختانه ما در 2 سال گذشته کار 14 میراب مسجد در مسیر شهرهای کابل کندهار و کندهار هرات آغاز کرده بودیم. مسجدی که قبلا در ولسوالی دامان ولایت قندهار کارش آغاز شده بود، خوشبختانه کارش تکمیل کردیم. من قریب او را افتتاح و بهره برداری میسپاریم و مساجدی که در 2 مسیری که ما یاد کردم کابل قندهار و قندهار هرات این فعلا کارش عملا جریان داره که حد اوسط فیصدی پیشرفت اعمار مساجد 35% است. البته فیصدی ها متفاوت است، من فقط حد اوسطش گفتم.
مساجدی که در مسیرها اعمار میشه ظرفیت 300 نفر نمازگزار داره که 170 تن برای مردها یا در نظر گرفته شده و 130 تنش برای خانم‌ها که جای وضو و تمام مواردی که ضرورت است ای در نظر گرفته شده. به اساس حکم جدید القدر امیرالمومنین صاحب بر وزارت فواید عامه مساجدی که در مسیر شورای دیگه افغانستان شامل پلان وزارت فواید عامه شده، ما میخوایم سکتور خصوصی را هم در این مساجد داخل بسازیم، با اونا قرارداد بکنیم که در پولوی ما مساجد بعضی ضروریات دیگه مثل پمپ تیل، هتل ها، کلینیک یا دواخانه یا ما را ساختمان بکنن که هموطنان عزیز ما که در مسیرها حرکت میکنن وقتی پایان میشن این ضروریاتشان که دوج ضرورت میباشه ضروریات پرشه و فعلا با سکتور خصوصی مطابق حکم القدر امیرالمومنین صاحب کار ما روان است که بتانیم در مسیرهای باقی مانده افغانستان اعمار مساجد بکنیم. در این حال به خاطر مسئولیت سرک ها وزارت فواید عامه برنامه جدیدی که روی دست گرفته نصب علائم ترافیکی خط اندازی مسیر شوراهای افغانستان می باشه که تا فعلا ما در حدود 16 پروژه به ارزش بیش از 162 میلیون افغانی در شماری از ولایت افغانستان که سرک‌هایش تکمیل شده کارشان باقی نمانده قرارداد کردیم. عملا کاری پروژه ما در این ولایت جریان داره و در شماری از ولایت دیگه شامل پلان وزارت فواید عامه است که ان شاء الله گام به گام موارم تطبیق میکنیم.